هغه مشهور واقعه ده په قران عظیم شان کې هم راځي احادیث کې هم راځي او فقها هم ذکر کوي خصوصا په بعض مواضیع کې او مورخین هم ذکر کوي عموما هغه دا چې موسی علی السلام او خضر علی السلام چې سره یو ځای شو خضر علی السلام درې عجیب کارنامې موسی علی السلام ته وښودلې یو هغه کشتی تختی ماته کړله د کشتی تختی وېستله او بیا موسی علی السلام اعتراض باندې وکړ او بیا کوشنی مړ کی همې موسی علی السلام په خضر علی السلام اعتراض وکړ او دریم ځل هغه دیوال چې نړیدي هغه پورته ک هم موسی علی السلام اعتراض وکړ چې ګوره دا مشته ډوډۍ رانه کړو به رانه کړی او مشتری مهمان نوازی ونه کړل په وجود داغه ته د دوی دیوالونو سمای ولیکن دا علم تکوینی ده د خپل وجوهات قران کریم کې شولې ده چې هغه کشته تختې ځکه ماته کړی چې مخکې بادشاہ روغه کشته به نه پرې شوله نو دا خو احسان وسره وکړ او بل کوشنی کافرو ازلی کافرو موسی علی خضر علیہ السلام ته الله تعالی مکاشفه کې ورشول وی الهام کی نو مور پلار د سره ډیر محبت درلود د کوشنی سره نو هغه به مسره کافران سی وای نو دا ځکه مړ کی او دریم هغه دیوال چې جوړ کی هغه ځکه جوړ کی چې د پلارو نکه ډیر شخلک تیر سی او اولیاء الله تیر سی او د الله ولا خلقو نو ځکه الله تعالی مرو کوړه چې دا دیوال ورته جوړ کړه ځکه په دې کې څه خزانه زامن المسیام د پاریش دي چې دا ونړي خو خزانه معلومي هر یو خپل په سر باندې زغلی نو یو خدا وجدا بل تکوینی علم کې خضر علی السلام او حضرت موسی علی السلام ته بل اشاره کوي په خپل درې عملونو کې درې سوزونو ته اشاره دا اول اشاره دا کوي چې خضر علی السلام باطنی ته موسی علی السلام ته دا اشاره ورکړه چې ګوره ما خو د کشتی او تختی صرف وې استله نو خلق خو نه دي غرق سوي نو ته ولې ما په دې ملامت او ځان نه ملامت او په ځان اعتراض ولې نه کوي په هغه ټیم کې چې کله تا په دعا او شیرا وکړه او ټول قبطیان او سره د فرعون په لکونو فوج دی هلاک او غرق د په دریا باندې نو هغه ټیم ولې تا په خپل ځان اعتراض نه کاوه دا عجیب وجه ده دویمه وجه ده چې کوم کوشنی چې ووجي خضر علی السلام موسی علی السلام ته دا اشاره ورکړه چې ته اوس په ما اعتراض راپورته کې او په ما ګوتره نسی نو ولې خپل ځان ته ګوتره نسی ولې تخپل پر ځان باندې اعتراض هغه وخت نه کوي چې کله د کپتای مړکی نو دا خو ځلی کافر کوشنی الله ما تر وشودل نو ځکه مړکی چې مورپلار دواړي سره کافران کېدل نو هغه کپتای خو نو معلوم چې هغه مسلمانې دل کله دبنه مسلمانې دل دا احتمال د اسلامي هم او ورسره او خو یو دوه نو کنه نو دا خو د دوه جهات په خاطر باندې ما دا مړکی نو هغه خو هیڅ وجه نه درلود نه د الله تعالی د خوا د حکم درته نو تا فوکزه موسی فقضى عليه تا او جلولي پس خاطر التني ولي اعتراض پزان نه کول او درېمه وجه ډېر عجیب ده چې خضر علی السلام موسی علی السلام ته دا اشاره کوي چې ګوره ما کچیر د دیوال پورته کړی د خو نیکان خلکو پلارو نکي زامنې کوشنیانو چې څوک د خزانه چور نکي نو ما پیسې عوض یا موز مزدوري هیڅ نه ده خسته د الله د پاره نکړي نو ته چې وز اعتراض باندې کوي نو ته ولي هغه وخت اعتراض نه کوله په خپل ځان باندې چې کله تا د شعیب علی السلام لورګانو ته او بو ورکولې لسورځي وړي نو خړل نه او شلی موسی علی السلام چې کله مدین ته رالی نو خلک خپل ساروي به وبوله نو څا ډیره غټه نو دا غصا په سر کې چې کم دبره ده هغه بلسو کسانو پورته کوي او لسو کسانو به شوي نو شعیب علی السلام لورګانو ته وار نه رسیدي هغه ډېر په تکلیف باندې نو د تناجه د موسی علی السلام د څا د سر څخه دبره ایست کړ او به سولاغه په سلورو یا په درو کسانو راپورته کېدل نو هغه تنا موسی علی السلام ته الله تعالی زور ور کړی هر پیغمبر ته الله تعالی د سلويشتو کسانو د عام انسانانو زور ور کړی محمد علی السلام ته د سلويشتو کسانو د پیغمبرانو زور ور کړی یعنی په سلويشتو کې جزر بور کې نو څومره راځي نو موسی علی السلام د شعیب علی السلام هغه دوه لورګانو ته او به ورکړلې سیرابه کې او ظروف اوانی او د سيزونه چې ورسره د ټول ورته وکړل نو خضر علی السلام هغه ته اشاره کوي او چې کله هغه دبره چې لاس کسان نسی پورته کوي نو تا زور ولګول تنها دي پورته کوي ست دي کړه ساده خلی څخه او بیا هغه سولاغه چې په دریو کسانو نه پورته کوي هغه تا پورته کوي او شعیب علی السلام لوګانو ته دی او به ورکړلې حالانکه د نتا ته روړي درکړي و نه 70 ته کړي و نه تا پیژن دی نو تا
ولي وکړه نو په خپل ځان باندې ولي ګوته نه نیسي نو دا یو قسم اشاره ده چې خضر علیه السلام او حضرت موسی علیه السلام ته وکړه